21 فروری په ګرده نړۍ کې د مورنو ژبو نړیواله ورځ منځلې کیږي. په دغه لړ کې د سوات مټې شاعرانو او لیکوالانو د خپلې ژبې پښتو سره د بې کچه مینې په اظهار کې د مټې په بازار کې لاریون وکړو. چې پکې مقررینو د خپلو خیالاتو اظهار څه په دا ډول وکړو. د لوی خاوند خدای تعالی چې ډېر لوی مهربان او بادشاه دی، نن په ټوله نړۍ کې د مورنو ژبو نړیواله ورځ مانځلې کیږي. موږ په دې سلسله کې د سوات ادبي الوت، د رون سار ادبي ټولنې، د مشال پښتو ادبي ټولنې، د سپین سر ادبي تړون، سوات ادبي جرګه او نور لټریچر اینڈ سپورټس اکیډمي د تنظیمونو مشترکه دا واک د کالج چوک نه د الله اکبر چوک په مټ سوات کې تر دې ځای پورې موږ راورسېدو. د دې مقصد صرف دا دی چې پښتو ژبې ته په درنه سترګه وکتلی شي، موږ نورو ژبو ته هم په درنه سترګه باندې ګورو. پښتو ژبه دې د نصاب ژبه وګرځولی شي، خصوصي دې دا په پرایویټ سکولونو کې دې پښتو ژبه لازمي مضمون وګرځولی. ډېر خلک دې چې زه په دې مټه کې ویمه په چیلنج سره چې هغوی له پښتو نه ورځي، اکثر ورته زه پښتو پړاو کم که نه دی ولی خو په اردو یې لیکي، اردو راځي او پښتو نه راځي. نو ته پښتون څنګه یې؟ ته د پښتنې مور نه او د پښتنې پلار نه پیدا یې، پښتن پلار نه پیدا یې. تا له د پښتو نه پکار دی چې پښتو اهمیتو کې که موږ چاته خطونه یا ډالۍ یا د اختر مبارکیانې لیکو نو د هغې نه دې موږ پرهیز وکړو چې هغه په انګلیش او په اردو نه هغه موږ په پښتو باندې ولیکو. درنو عزیزانو، په کال 1948 کې چې په کومه ورځ باندې زموږ د دې وطن بانی قائد اعظم محمد علي جناح بنګلادیش ته لاړ او د هغو په یونیورسټۍ کې دا اعلان وکړو چې ستاسو قومي ژبه به اردو وي. هغې خلکو دا خبره بده وګڼله او د حال نه بهر ته ووتل. یو کال پس بیا د هغو سره زموږ وزیر اعظم لیاقت علي خان او قائد اعظم محمد علي جناح بیا هلته کې لاړو او په یونیورسټۍ کې بیا دا خبره وکړه چې ستاسو قومي ژبه به اردو وي. هغې خلکو د دې په خلاف باندې مظاهرې شروع کړې او د هغې وخت سرکار په هغې خلکو باندې ګولۍ وچلولې. په هغه ګولو کې د هغو کلرکان او سټوډنټان شهیدان شول. هر سړي ته خپله ژبه خوږه ده، خو موږ د پښتو سره مینه لرو ځکه پښتو زموږ مور ده، زموږ مورنۍ ژبه ده. موږ د وړوکوالي نه پښتو ویلې ده، نو پکار ده چې موږ د دې په اهمیت هم خبر شو. او لکه څنګه چې زما د ملګرو خبره وکړه، ډېر تعلیم یافته ځوانان دي خو هغه د پښتو د ویلو نه یا د لیکلو نه په دې باندې نه پوهېږي. اکثر دا خبره کوي چې زه پښتو ویمه، زما خوښه شي خو زه یې لیکلی لوستلی نه شم. او زمونږ ډېر داسې خلک چې هغه د دې سوات نه یا د پښتو د علاقې نه وځي، نور ملکونو ته لاړ شي یا نورو هېوادونو ته لاړ شي یا نورو ښارونو ته لاړ شي، د هغو نه خپله پښتو هېره شي. او بیا څوک چې په لوی تلي هغوی ته خو یاد خو بچو له بلکل نه. زموږ د افغانستان ټول بادشاهان چې د امان الله خانه پورې دا سردار خیل دي، د کوټې د قندهار سردار خیل دي، خو چې کله به کابل ته راغلی بیا واپسې راولګېده. د مړه خېټه یې پرسي شروع کړه. د دې سره دا خو یو سړی دلته و په دې سوات کې پیدا شوی و، باچا صاحب میا ګل عبدالودود، چې په خپله پښتون دا خلک پښتانه وو، موږ پښتانه وو، تاسو پښتانه وایي. نو زموږ لپاره دفتري ژبه هم پښتو کړې وه، د نصاب ژبه هم په پښتو کې وه. که چا سره به خبرې کولې هم پښتو کې، که په انګلینډ کې انګریزي ویله خو د هغه خپل کار دی. په سوات کې خو هغه پښتو ویله. همدې سره دا تقریب پای ته ورسېدو. حمید الرحمن همدرد، مشال ټي وي، مټه، سوات.